ډېر واضح و، نن هم ډېر واضح دی، نن هم پر هغه لار روان یو. خبره بله دا ده چې خان شهید یې نه پرېښوئ، خان شهید یې په کور کې شهید کړي، عثمان خان یې په کور کې شهید کړي، دا هېڅوک هم نه پرېږدي. سره عثمان خان په سینټ کې دا 6 کاله په کوم جدوجهد د دې پښتون سندي کوم مسلم کومه نمایندګي چې وکړه دا ټوله ستۍ تر مخ ده. او په آخري ورځ یې دوستان لالا وفات شوي دي. آخري ورځ یې بیا په سینټ کې دا خبره وکړله چې وروره ماته ویل سوي دي چې زه تا نه پرېږدم، دا وسکم تا مړ کومه. اوس دا خبره خو اول هم ښکاره وه، نن بیخي ښکاره شوه. ویډیو شیر کړئ څه خلکو ته معلومه شي. ویډیو شیر چې دا دنیا اسانه کار نه و چې تا وکړئ، دا کار چې دی ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है. نو اوس موږ ته به په آغا خان اسپتال کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د کارکون په حیثیت د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکون ډېر واضح دی. ورسره که داسې نور څوک وي چې هغه د پارټۍ سره تعلق نه وي، سندیانې، بلوڅانې، پښتانه، اردو وونکي والای، پنجابیانې، دا ټولو نمایندګي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او بالخصوص عثمان خان کاکړ په سینټ کې په ډېر جرأتمندانه هغه د جرأتمندانه تقریرو د وجې نن دا عمل اوس پروا نه لري، هېڅ خبره نه ده. په موږ باندې دا इसके पीछे वर्दी है, दहशत عثمان خان په کار دی چې شخ نسی، عثمان خان په کار دی چې شخ نسی. د عثمان خان واخو په کوټه مرکزي ښار کوټه کې کښېږدو او تر هغه پورې درنه ورکو. که چیرې عثمان خان موږ شخ کوي، معنا دا ده چې موږ ټول پښتون کام شخ کوي. بس بیا کیسه ختمه سوه. دومره غټ عظیمه، دومره غټ لوی ترجمان چې داسې په ناروا طریقه یې را شهید کړي. اوس که موږ دی واخو شخې کړو او روایتي بیانونه ورکوو، دغه حل یې نه دی. عثمان خان به د عثمان خان بدل به ټول پښتون کام اوس اخلي. بالکل به د ده جنازه وړو، د مرکزي ښار کوټه کې بیږدو او تر هغه پورې به پرته وي. دا زموږ تجویز دی و ټول کام ته، خصوصا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته، چې دا جنازه کښېږدي او تر هغه پورې پرته وي چې تر څو پورې د دې حل موږ ته نه وي راوتلی د ریاست لخوا. ډېر غټ انسان شهید سو، ډېر غټ لوړ اتل شهید سولو. دا د ټول کام بې انتهایي که زه دا درته وم چې د ما سره دا تورې نسته، دغه الفاظ ما سره نسته چې زه بیان کړم. عثمان خان د ټول مظلوم ولس، که هغه بلوڅ دی، که هغه سندی دی، که هغه سرایکی دی، د ټولو نماینده و ترجمانو. پښتون کام خو لاړی ته یتیم یې کوي پښتون کام. نو موږ دا یوه بیا دا خواست کوو ټول کام ته، بالخصوص پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته، چې عثمان خان په کار دی چې شخ نسی. که عثمان خان شخ سو، دا ټول پښتون کام دی شخ کوي. ډېره مننه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اردو میں بات کرنا چاہوں گا. مشر نے بھی بات کی ہے اس عثمان لالا کی شہادت کے حوالے سے. یہ پختون قوم کا بھی اور تمام مظلوم اور محکوم قوموں اور عوام کے ترجمان کا قتل ہے. یہ شہادت انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی. ہم واضح پیغام دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہی نعرہ لگا کہ قاتل قاتل، ریاست قاتل. ریاست اس لیے قاتل ہے کہ اپنے سینٹ کے
अलविदाई खताब में वाज़ेह अल्फाज में लाला ने कहा था कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, तो इन्हीं रियासती कारिंदों ने चंद साल पहले खुद कहा है कि जिस कत्ल का कातिल ना मालूम हो उसकी कत्ल का जिम्मेदार रियासत होती है। यहाँ कत्ल ना मालूम भी नहीं है, कत्ल मालूम है, कत्ल रियासती इदारों ने किया है। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है, ये 100% हकीकत है। उस्मान हमारे लिए, पख्तून उलस के लिए, लर बर अफगान के लिए इंतहाई काबिल एहतराम थे। सियासत में इंसानी हकूक़ के हवाले से मुल्क में इस 2 नंबर मुल्क में जमहूरियत के हवाले से उनसे तवान आवाज़ किसी की भी नहीं थी। मुद्दतों उस्मान लाला को दुनिया याद रखेगी। ये मजलूम आवाम का तर्जमान था, इसका खून रहेगा, हम किसी सूरत भी नहीं जाने देंगे। हम तमाम पख्तूनख्वा ख्वार उलस को इस नागहानी शहादत पे दिलासा देते हैं, उनकी रूह के लिए, सवाब के लिए उलस से, पख्तून आवाम से, मजलूम आवाम से दुआओं की दरख्वास्त भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह नसीब करें और उनकी शहादत कौम के फ़ायदे के लिए कारामद हों, और उनके ख़ानदान को हम ताज़ियत करते हैं कि ये जो नागहानी मौत है, ये जो पहाड़ों जैसी गम है, ये अल्लाह उनको बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाएं और तमाम पश्तूनों को भी इस गम को सहने की तौफीक करें। बहुत शुक्रिया। काकड़ खान वो शहीद सलो, वो उस्मान लाला शहीद सलो। دا د دوی مینوال دي، دا وخت ژاړي. عثمان خان راوړل چې راپورټ و یا هر څوک نه کوي. امین امین. वो मोहम्मद अफजल मुखलिस वो शहीद.
خیال دی نه هسپتال ساتي مریضان دي خامخا احتجاج وباره هم وکړو لږ احتجاج به وکړو دا د ټول مینوال یې ژاړي लाला ने महमूद खान अचकज़ई को बताया था कि हम इसका इलाज यहाँ करेंगे आप बिल्कुल तो हमने उनके लिए आरिफ किया لونګ یا ورور شهید سو موږ د اغا خان اسپتال کې د بکواس پوسټونه خلک کوي هغه پسې مځي بکواس خلک دي بکواس پوسټونه کوي درشي څه دي پسخان جوړي پرشي کې دي ډري وي امين امين وسیم دومر وایو لالا شهید سو والدي ګر ټول ژړ حقیقت سي د ژړا وړ څه ده ځکه پښتون قوم ډېر غټ تاوان وخوړی خلکو پسې مه ځئ خلک دې غلط پوسټونه کوي دا د عثمان لالا ورور دی دا ورور یې دی نن حقیقت چې د دې پر کور باندې ډېر غټ غم دی د دې پر کور نه بلکې پر ټوله پښتونستان باندې आपने उस्मान खान को मारा था कि हम आपको मारेंगे हम आपको नहीं
دا ټول د عثمان لالا د کور دي. دا د عثمان لالا شهید عثمان لالا ورور دی ډاکټر.
دا د عثمان الله ورور دی شهید عثمان الله ورور ډاکټر دی
اوس د احمد شپې دي لالا خوښ یم لاړو خو د لالا فکر سوچ نظریه او دغه سیاست او دغه مبارزه به جاري ساتو په دې دشمن خوشحاله کړي چې موږ حوصله وارو یو لالا نه دی دا اوس د لالا په شان په لکاو لالا په لالا پیدا کړي دي د لالا د نظریې خلک پیدا کړي دي موږ دا زموږ د ځوانانو د پښتون ځوانانو ذمهواري ده چې د لالا چې کوم کار لپاره کار کوي یا د کومې نظریې لپاره کار کوي الله تر آخري ورځې پورې مطلب پر خپله خبره ولاړو په شا نه لاړئ الله خپل نجس ونه درلودی الله ټول خپل عمر د سیاست د ولس لپاره قربان کړی دی الله نه خپل کور کړی دی نه خپل ورور کړی دی نه خپله مور کړی ده نه خپله کور ودانه کړې ده نه خپل ځای کړی دی الله یو خواهش هم په خپل ژوند کې نه دی کړی الله څه هغه د قام د وطن د سیالۍ د آبادۍ او د ترقۍ دپاره وي اوس موږ دا ذمهواري جوړېږي که هر ځای پښتون دی پکار دی چې خبره د لالا سوچ د لالا نظریه چې دا خپله کړي پر هغه لاره روان سي او موږ خدای پاک دا توفیق راکړی دی او خدای پاک یې راکړي چې موږ د لالا چې کوم ارمانونه دي هغه ارمانونه پوره کړو دا به د لالا سره هغه ښه کار وي چې موږ د لالا ارمانونه پوره کړو په زړه باندې وار نه دی جوړ چې موږ زاړو چې هر څونه وزاړو لالا نه ژوندی کېږي مرګ یو حقیقت ټول به مرو لیکن لالا سره چې کومه واقعه وسوله دا ډېر پرې پلان وسره تاسو ته بهتره معلومه ده چې لالا مو په سینټ کې خپل سپیچ کې ویلو چې ما ته دمکیانې راځي ما ته دغه ما ته تھریټس دي لیکن هغه دا و چې دشمن ډېر په چالاکي سره ډېر په ټکنیکل طریقه باندې په ډېر پرې پلان باندې دا کار وکړي خو دا په دې نظام پوه کړي چې تا خو یو لالا وزلی دی خو په لکاو لالا پیدا سوي دي او نور به پیدا کیږي او دا فکر به خپریږي لر او بر افغان به یو کیږي او موږ به ازادي اخلو دا د لالا نظریه وه لالا قطعا هم کمپرومایز په چا سره په خپل نظریاتو نه دی کړی لالا هره خبره ښکاره کوله سپینې کوله نه لالا نه څه لالچ کوي نه لالا ویره کوله لالا موږ دا شی راښودل چې ویره راسي به نه موږ هم تاسو هم په کار چې نه وویرېږو دې څه نه وویرېږو چې هر څونه مرګونه کېږي موږ به هغه رنګه ولاړ یو د ده پر کور د کور پر دا لالا چې د منانو د سلیمانو د ډاکټر امانو د خوشحال زویو پلار نه ولو دا لالا سره اوس هم د دوی کورنۍ دومره نه ده پاتې سوي لکه موږ چې پاتې سوي یو لالا په خپل کور کې یوه میاشت نه تېره کړې لالا زموږ د ټولو وي تر دوی زموږ د ټولو خوا بده ده د دوی خو به د کور سړی وي ټول وطن په خفه دی چې څومره دعاګیانې څومره خلکو د زنانو په کورو کې د قرآن شریف ختمونه کړي دي ته اندازه نه شي کولی ته فکر نه شي کولی چې موږ دا نو ښه چې لالا به دومره لوی سړی وي خو نن دا ثابته شو چې لالا ډېر لوی سړی دی ډېر عظیمه سړی دی لالا د لالا په شان د خدای پاک نور خلک پیدا کړي او دا چې کوم د لالا چې کوم دغه دي دا د پر بچانو پر موږ باندې د پر زویانو باندې اوس هم دغه مه کوئ غم مه کوئ د لالا خلاص موږ ټول یو د لالا ورونه دي د لالا ورونه تر دې قربان دي د لالا زوی خوشحال سي دي د دې ذمهواري اوس جوړېږي چې د لالا فکر په مخه واخلي کوالیفاید سړی دی تعلیم یافته دا به اوس د لالا زوی خوشحال په کار مخ ته بوځي موږ به دا ټول موږ ورسره یو او موږ د دې فکر د سوچ خاوندانو ستاسو د ټولو ملګرو د ټولو همدردانو مننه کوو چې تاسو رالاستئ دلته اسپتال کې د څو ورځې تېرې کړې خو بس وس نه و زموږ په وس نه ولو که وایي موږ به ټوله دنیا خرڅه کړې خو لالا به مچاو کړی وي خو مرګ دا دی چې بس هغه حقیقت دی بس اوس به لږ انتظار کوو چې لالا پوسټ مارټم کېږي د پوسټ مارټم بعد به بیا خپل لالا کټ ته ځي کټ کې به مسلم وخت کې به د ده جنازه کېږي دا څوک دي کوښښ وکړي چې به دې جنازه کې ګډون وکړي او د لالا په لاره باندې استقبال وسي او لالا په کار دی چې موږ په ډېر درنه طریقه باندې دغه کړو نو د لالا چې دی روز ژوندی دی لالا مړ نه دی لالا زموږ په نظرو کې دی زموږ په سوچو کې دی زموږ په بدن کې دی زموږ په رګو کې دی تاسو یقین نه شئ کولی چې موږ به دا څو ورځې څنګه تېرې سوي وي خو بس نه کېده چې نه کېده نو د خدای پاک کارونه دي چې زموږ ایمان دی چې هغه به بس مرګ به حقیقت وي خو لیکن اوس زموږ د ټولو ذمهواري ده چې موږ به خپلې حوصلې اوچتې ساتو موږ به خپل پروازونه پورته کوو موږ به د پرون تر نن زیات کار کوو خو د لالا فکر به مخ ته وړو ډېره مننه په مخه شه
خیر شکر شه دا ویډیو یې موږ لار ورکړي لور لار د مریضان ته لار ورکړي